پاکستان ته د لوڅو فلمونو په قطار کې لومړی پوزیشن ډیر مبارک وي. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. پاکستان د لوڅو فلمونو په لیدلو کې بیا لومړی پوزیشن ترلاسه کړو. پاکستان په هیڅ قیمت باندې خپل دغه پوزیشن د لاسه نه ورکوي او هر کال د لوڅو فلمونو په لیدلو کې په لومړي قطار کې راځي. سږکال هم پاکستان د لوڅو فلمونو په لیدلو کې تر ټولو لومړی هیواد شو چې ډیر لوڅ فلمونه پکې لیدل کیږي. ګوګل تیره ورځ د هغه 8 هیوادونو لیست خپور کړ چې د لوڅو فلمونو پلټنه پکې ډیره شوې ده. شکر الحمدلله چې په دې لیست کې افغانستان نه دی شامل. هغه 8 هیوادونه کوم دي هغه تاسو سره شریکوو. په لومړي پوزیشن کې پاکستان دی چې پاکستان کې لوڅ فلمونه ډیر زیات سرچ شوي دي او لیدل شوي دي. ورپسې ایجپت یا مصر دی چې دویم نمبر کې دا دی چې دې کې هم ډیر زیات لوڅ فلمونه لیدل کیږي. ورپسې ویتنام دی چې دا په دریم نمبر باندې دی. ایران بیا په 4م نمبر باندې دی او موراکو بیا په 5م نمبر باندې دی. انډیا کې هم لوڅ فلمونه ډیر زیات لیدل کیږي نو انډیا په 6م نمبر باندې ده او سعودي عربیا بیا په 9م نمبر باندې ده. د حیرانتیا خبره ده چې دغه یو اسلامي هیواد هم د لوڅ فلمونو په قطار کې بیا 9م نمبر دی او ترکیه بیا د لوڅ فلمونو په لیدلو کې 8م نمبر دی. شکر الحمدلله چې افغانستان بیا په دغه سي پلیت او ناوړه لیستونو کې نه دی راغلی. نو دا زمونږ د نن ورځې خبر چې تاسو سره مو شریک کړه. د نور داسې خسته او جالبو خبرونو دپاره زمونږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.